واوره د زړه په وږو ای مؤمن وروره کارونه ناروا مه کوه دا ژوند څو ورځې دي اخر به دې ترې ګوره له ځان سره جفا مه کوه. السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم په مجلس کې بار بار ذکر سي، نو هر وار درود ویل لازم دي که سړی یو وار درود شریف ووایي بس غاړې خلاصېږي؟ محترمه په دې کې د علماو اختلاف دی. امام طحاوي رحمت الله علیه او دغه رنګه نور غټ غټ علما فرمایي چې هر وار نوم مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر سي درود ویل واجب دي. خو نور علما کرام بیا فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر سي یو وار درود واجب دی، که بیا نوم مبارک مکرر ذکر سي نو بیا واجب نه دی، مستحب دی. هغه یو وار درود ویل ورلره کفایت کوي. نو ځکه وایي درود څو قسمه دي، په یو حالت کې فرض دی، په یو حالت کې واجب دی، په بل حالت کې سنت دی، په بل حالت کې مستحب دی. څلور حالته لري. په عمر کې یو وار درود شریف ویل فرض دی، او کوم وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر سي بیا واجب دی، او په لمانځه کې سنت دی، او په نور وختو کې سړی درود شریف وایي دا مستحب عمل دی. او که دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم مکرر ذکر سي، دا مکرر ذکر د بعضو علماو په نیز باندې مستحب دی، او د امام طحاوي په مذهب او په رایه باندې هر وار واجب دی. بهرحال چې د وس په 532 باب صفت صلات. او دغه رنګه رد المحتار دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. هغه وایي یو وار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر سي درود واجب دی، بیا وروسته مستحب دی، ځکه که واجب سي نو حرج راځي، تکلیف راځي. رد المحتار جلد 2 صفحه 227 کتاب الصلات باب صفت الصلات مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. نو محترمه هر وار نه دی واجب، خو مستحب دی، شکار دی. که مثلا یو نصیحت کیږي، په نصیحت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر کړول سي نو یو وار درود واجب دی، بیا که ډېر وار ذکر سي نو واجب نه دی، مستحب دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.